سلامونه او نیکی هیلې د افغان پښتو ټیک یوټیوب چینل ټول غړو ته الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یم. وروسته زه محمد عارف صمیم نن بیا له دې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې ویډیو کې ستاسو دا هم چې څنګه کولی شو د موبایل سرعت ورزیات کړو، سرعت یې چټک کړو. د ځینو دوستانو موبایلونه دي چې سم کار نه کوي، سلو وي، سرعت یې ډېر سوکا وي، سم کار نه کوي. تاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل ته د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب شئ. ځو ویډیو ته. ګورئ چې زما د موبایل سرعت ډېر سوکا دی، شاید سم زر نه راولي. وینئ د دې لپاره باید ولاړ شو لومړی تنظیماتو ته، سیټینګ ته. سیټینګ خلاصوو. دلته ځو بیخ ته اباوټ پن. اباوټ پن ته چې کله ولاړو دلته بولډ نمبر، په دې نمبر باندې شپږ وارې پرله پسې یو په بل پسې کلیک کوو. ما کړی دلته لیکي یو نو نیټ یو are already a developer. وای تاسې احتیاج نشته چې تاسې کلیک وکړئ ځکه چې تاسې مخکې کړی. بیرته شاته راځو. کله مو چې دلته کلیک وکړو دغه یو نوی اپشن به پیدا شوی، ډیولپر آپشنز. دلته چې کله ورغلو ما مخکې کلیک کړی و ځکه د مخ پیدا شوی و. دلته په ډراونګ آپشن کې دغه وینډوز انیمیشن سکل دغه به په 0.5 کې او دا بل به هم په 0.5 کې او دا دریم به هم په 0.5 ضرب کې برابر کړئ. اوس ګورئ چې زما د موبایل سپیډ څومره تیز شو. وګورئ چې وخت هم کاوله پام سم کار نه کوم. تر بلې ویډیو پورې درڅخه اجازه غواړم. په لوی او بخښونکي الله مو سپارم. د خدای په امان.